السلام علیکم. احمد افیشل یوټیوب چینل ته په خیر راغلی. آیا په واقعیت کې د جوماتونو خلاصولو اعلان شوی او یا د جوماتونو بیا خلاصولو لپاره چمتوالی نیول کیږي او ورسره هغه کوم قانونونه دي چې د دې لپاره جوړ شوي دي؟ نو په دې معلوماتو باندې د ځان خبرونې لپاره دا ویډیو ما سره تر پای پورې وګورئ. که چیرې احمد افیشل یوټیوب چینل ته نوي وئ د زنو سره ضرور سبسکرایب کړئ او ورسره بیل نښان هم کلیک کړئ. که چیرې مو دا ویډیو خوښه شوه نو لایک یې ضرور کړئ. په دوبۍ کې اسلامي چارو او خیریتي فعالیتونو ادارې په رسمي ډول د اعلان څخه مخکې د قوانینو لیست کم چې به د مسجدونو خلاصولو په وخت کې مراعات کیږي د ځینو مسجدونو تر مخ لګولي. نو راځئ چې وګورو چې دا کوم قوانین دي. اول، عبادت کوونکی باید د هر دوه قطارونو ترمنځ خالي قطار پرېږدي. دوهم، د هر دوه کسانو ترمنځ باید 1.5 متره فاصله موجوده وي. دریم، په ټولو لمونځ کوونکو باندې لازمه ده چې دستکش او مسکونه واغوندي. څلورم، ټول لمونځ کوونکي باید خپل ځانونو سره مثاله یا جاینماز مسجد ته راوړي. پنځم، لمونځ کوونکو ته د لاسونو ورکولو اجازه نشته، یوازې کولی شي چې د لرې څخه سلام واچوي. شپږم، لمونځ کوونکي باید د لمونځ د مخه او یا وروسته راټول نشي. اووم، دویمې جامې ورکولو اجازه نشته، کله چې اوله جمعه خلاصه شي نو د دویمې جامې ورکولو اجازه نشته. اتم، کله هم چې مسجد کې فرض لمونځ خلاص شي نور باید مسجد پرېږدي. نهم، هغه څوک چې د کووډ-19 یا کرونا وایرس ناروغانو سره اړیکه لري باید مسجد ته ننوځي تر څو نور لمونځ کوونکي خوندي وساتئ شي. لسم، هغه څوک چې په دایمي ناروغۍ باندې اخته وي یا ضعیفیت ولري جومات ته د لمونځ لپاره نه راځي. نو دا د هغه قوانینو لیست و. کله چې څوک لمانځه ادا کولو لپاره جومات ته راځي نو دا قوانین باید مراعات کړي. او اوس په جومات کې دننه د لمانځه لپاره کوم قوانین دي؟ جوماتونه باید د اذانه له وخت څخه تر لمانځه وخته پورې یوازې د 20 دقیقو لپاره په جومات سره د لمانځه تر ادا کولو پورې خلاص وي. فرض لمونځ به د اذان څخه پس فوراً ادا کیږي. جوماتونه به د هر لمونځ نه پس چې څنګه لمونځ پکې خلاص شي نو ډایرکټ به تړل کیږي. دا اجازه نشته چې جوماتونو ته د ننوتلو څخه مخکې مسکونه او یا دستکش پرېږدي. مطلب چې تاسو جوماتونو ته راځئ تاسو ګلوز او ماسک اچولی وي او چې څنګه مسجد ته دننه شوئ او څنګه چې جومات ته دننه شوئ تاسو دا دواړه لرې کوئ نو د دې لرې کولو اجازه نشته. د اوبو یا غذا ورکول جوماتونو کې په کلکه منع دي. که تاسو خیال کړی وي اکثره مسجدونو کې اوبه یا ځینې خوراکي توکي ایښي وي نو اوس د دې شیانو ایښودل په کلکه منع دي. د جوماتونو دروازې به د اذان له پیل څخه تر لمونځه پورې خلاصې وساتل شي. کله هم چې لمونځ پکې خلاص شو نو دروازې به فوراً وتړل شي. ښځینه لمونځ کوونکي به تر بلې خبرتیا پورې بند وي. په مسجدونو کې حمام او د اوداسه ځایونه به تر راتلونکي خبرتیا پورې بند دي. نو دا قانونونه وکم چې د دوبۍ د اسلامي چارو او خیراتي فعالیتونو ادارې د مسجدونو تر مخ لګولي دي. دوستانو په رسمي ډول تر اوسه پورې د مسجدونو خلاصولو اعلان نه دی شوی. دا هغه قانونونه دي کوم چې د مسجدونو دوباره خلاصولو لپاره د دوبۍ اسلامي چارو او خیراتي فعالیتونو ادارې په دوبۍ کې د ځینو مسجدونو تر مخ لګولي دي. نو ان شاء الله امید دی چې جوماتونو خلاصولو اعلان به ډیر زر وشي. نو امید شته چې د جوماتونو خلاصولو اعلان به ډیر زر وشي. تاسو احمد افیشل یوټیوب چینل ته تعقیبوئ ان شاء الله چې زه به د دې له لارې دا معلومات تاسو ته خپروم. که چیرې دې چینل ته نوي وئ د زنو سره ضرور سبسکرایب کړئ او ورسره د بیل نښان هم کلیک کړئ. که چیرې مو دا ویډیو خوښه شوې وي نو ضروري در سره لایک کړئ. که کومه پوښتنه تاسو سره وي نو ماته په کمنټ کې ولیکئ. نور مو په الله سپارم. د الله په امان.